منګ او تاسو چې دی دنیا کې اوسو نو دی دنیا کې زمنګ او تاسو اوسېدل د خلکو سری دي په ځنګل کې نو اوسو چې چا سره سلام نشتا کلام نشتا نه یو معاشره کې یو آباده کې اوسو او بیا دنیا کې چې موږ او تاسو سنو خامخا هر یو انسان د یو بل سره ملاویږي دیم چا کرزي او هغه چا سره چې تعلق دی هغه هم دلته راځي دله اوس چې دا زمونږ او ستاسو ملاویدل دي یو بل سره نو ته چې لاړ شي اون به د چا میلمه او هغه به ستا میزباني او چې تعلق کوونکي ستا ځای ته راشي نو هغه وخت کې میلمه یو ته میزباني نو چونکې زمونږه د زندګۍ سره تړلی څیز دی میزبانی او مهمانی پښتو کې ورته موږ میلمه وایو چا کر چې راشي هغه ته کوربه وایو اردو کې ورته مهمان وایي عربی کې ورته ضیف وایي انګلیش کې ورته غالبا قاری صاحب ګیسټ وایي ګیسټ نو اوس چې دا میلمه راشي ګیسټ راشي ضیف راشي مهمان راشي د دې میلمتوب چې ستا ځای ته راغی نو د دې زمونږ په دین او شریعت کې کم مقام دی او دا راته دې دپاره ویم چې شکر الحمدلله د پښتنو یو تاریخ دی د پښتنو یو ثقافت دی او د پښتنو په تاریخ او په ثقافت کې یو شی دا دی چې دا ډېر میلمه دوست خلک دی خو چونکې دا زندگی ډېره تیزه روانه ده دور د الکترانیک او د سوشل میډیا او د دې میډیا دور دی نو زمونږ دا ذهنونه نن سبا لږ بدل شوي دي میلمه چې راشي بعضې کسان ویم ټول به نه ویم موږ ورته تندي تریو کړو موږ د هغې میلمه په راتلو خفه یو نو د هغې اظهار بعضې وخت پخلی موشي او که پخلی نه کیږي نو د مخ نه پته لګي او پښتانه یو ډېر ښکلی متل کوي وایي سړی د تالي ته نه ګوري بلکې قاري صاحب څه ته ګوري تندي ته ګوري تندي نه پته لګي چې یاره دا سړی شوق کې دی ماته نو دا راته وایم چې د چا میلمه راغی نن درته د میلمه فضیلت او د میلمتوب آداب بیانوم او چونکې زمونږ معاشرې سره ما تا ته وایي ریلیټډ شیز دی تړلی شیز دی نو دې خوا به ته میلمتوب وکړې او خوا به ډېر لوی ثواب وګټې ګوره زمونږ دا دین دی دا ډېر خشته او مزېدار دین دی زمونږ دا دین یوازې د مونځ ثواب نشته ټیک ته د هغې هم ثواب دی مونځ پورې به یې نه تړې نه روجې پورې به یې تړې او نه ذکر و اذکار سره بلکې دا یاد ساته قاري صاحب چې د سار د پاسېدو نه راوله تر د ماسخوتن د ملاستې پورې د هر یو کار د شریعت او د الله د رضا دپاره وکړو دا ټول عبادت دی نو که میلمه ستا راغی راځي به خامخا به راځي نو میلمه عزت د الله رب العالمین دپاره کوه ګوره چې د الله په جناب کې بیا ستا کم مقام دی نو د هغې متعلق راته نن 11 احادیث ویمه ستا به پخپله بیا به په دروازه کې ناسي چې خدایه میلمه به کله راځي دومره ورته انشاءالله شوق دی او ښکلې خبره هم ده زما عزتمند ورونو د ټولو د خلومبې خبره دا وورئ چې دا میلمستیا دا پیغمبري سنت دی هر پیغمبر دا شوم نه وي بلکې هغه سخي وي نو ټولو پیغمبرانو چې کله میلمانه راغلي دي ښې میلمستیا وله کړې ده خو زموږ په دې کتابونو کې لیکي چې د ټولو نه لوی میلمه دوست او مهمان نواز پیغمبر هغه حضرت ابراهیم علیه السلام
د رسول الله متعلق خبره نه کوم، خو بیا رستو خبره کوم. نو په دې ټولو پیغمبرانو کې د ټولو نه میلمه دوست هغه حضرت ابراهیم علیه السلام، او په قرآن شریف کې د هغه د دې میلمتوب باقاعده واقعات دي. فرشتې راغلي دي او د فرشتو له چې کوم مهمان نوازي کړې ده، هغه مهمان نوازي د الله دومره خوښه شوې ده چې په قرآن کې په 45 ځایونو کې بیان کړې ده. 3 ځایونو کې هغې بیان شوې دي. نو ابراهیم علیه السلام ډیر میلمه دوست انسانو، بلکې دام په روایت کې راځي چې چرته بغیر د میلمه نه روټۍ نه ده خوړلې، چرته بغیر د میلمه نه روټۍ نه ده خوړلې. میلمه چې به روټۍ، او دام په روایاتو کې راځي چې 2-3 ورځې به ایسارو چې میلمه بنو، چې میلمه به راغی ځان سره په دسترخوان کې ده. ولې د میلمه ډېر لوی مقام دی، ډېر لوی فضیلت یې دی. نو ځکه ابراهیم علیه السلام به بغیر میلمه روټۍ نه خوړه. روایاتو کې راځي، تاسو ته مشهوره واقعه ده، یو ځل په لار کې ناست څوک را روان دي کې یو بوډا سړی را روان دی، بس در راوسته کېنو میلمتوب کې خو تکړه چې ارسې ورته کېښودل، ورته یې وایه بسم الله، د الله په نوم شروع کا. نو د ابراهیم علیه السلام په دور کې خو ټول خلک د بوتانو عبادت کو. نو هغې بابا ورته وی الله څوک دی؟ زه خو د الله نه پېژنم. وی مونږ خو د دې الله عبادت کوو، زه خو د الله عبادت نه کوم، زه خو د یو بت عبادت کوم. نو هغه ورته اوس د الله نوم والوي نه، چې ټول عمر مې د کوم بت عبادت کړی ده او د کوم معبود عبادت مې کړی د هغه نه سوا زه د بل نوم نالم، زه په دې نالم. ابراهیم علیه السلام اصرار کوي، هغه انکار کوي. دې اصرار بس ابراهیم علیه السلام ورته پاسه چې ته زما د الله ښکلي نوم نالې مخ راوټې. بس دی لاړه، چې لاړه دی که الله رب العالمین حضرت جبریل علیه السلام راولېږه او حضرت ابراهیم علیه السلام ته وی الله وی چې دا دې ولې رخصت که؟ وی یا الله ته پته ده د ستا نوم نه اخېسته. وی د ده عمر څومره و؟ وی د 100 نه اورېدلو. وی دا انسان له زه سهار او ماښام هره ورځ روټۍ ورکوم، اگر چې زما نوم نالي بیا هم وله زه روټۍ ورکوم. نن ستا میلمه نو نوم دې د نوم د وجې دې پرېښوده. بس ابراهیم علیه السلام دغه شو او زر دې سړي پسې راغی او ورته ډېر په مینت او په زارۍ وي راشه، خو د الله نوم الې او که نالې راشه روټۍ وخوره. هغه ورته ستا په دې خبرو کې دا دومره میټاس ولې راغی؟ وختي خو دې غصو کولې، وختي خو دې زما بې عزتي کوله، اوس دومره میټاس. وی ټوله قصه یې ورته وکړه. وی زما رب ما ته وویل چې ما 100 کاله د ده زما نوم اخېستی نه دی، ما وله بیا هم روټۍ ورکړې ده، نن تا له راغلی دی، نو تا زما د نوم د وجې چې وانغېښې تا پرې روټۍ بنده کړه. او چې سړي دا واورېدل ورته یې روټۍ به رستو خورم، اول دقې رب سره ما هم میله وکړه. نو مسلمان شو. نو ابراهیم علیه السلام ډیر میلمه دوست او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک خدا ټول صفات د پیغمبرانو پراتو، هغه له خو الله لوی شان ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ډیر میلمه دوست او میلمستیا به کول او میلمستیا به خوښوله. دی پورې چې کله به میلمه راغی خپل کور ته به سوال جواب لري، کور کې څه دي هله راوړی، چې څه به و راوبیړل کې به یې ښودل، او که څه به نو نو بیا به صحابو ته څوک په زما دا میلمه بوځي او د عزت په وکړې. صحابه به پاسې یا رسول الله زه به بوځم. دغه شان په مشکات کې واقعه ده، رسول الله مبارک له یو میلمه راغی چې کور یې تپوس وکړو، کور اسم نو. رسول الله مبارک وی زما دا میلمه به څوک بوځي؟ حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ پاسېده، یا رسول الله ستا دا میلمه به زه بوځم. میلمه یې کور ته راوسته او په کور کې د خپلې بیبي نه تپوس وکړه کور کې څه شي دي؟ وی کور کې دومره څه دي چې د دې بچو کار به پیښ شي او زه ورته به داسې شپه تېره کړو. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ، په روایاتو کې راځي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ام سلیم ته وی بچي داسې ودکه او د رسول الله مبارک میلمه راغلی دی، په هغه به موږ خوراک کوو او چې د بچو دا کم خوراک دی دا به هغه ته کیدو، خو میلمه سره خو به زه هم کینو. یاو نو بیا یو هیله جوړه کړه چې شپه به وي ته به ډیوه مړه کې، زه ته به اسې لاس وخو او میلمه به ملکو. وروڼه واقعه اوږده ده، زما هغه واقعه مقصد نه دی. همدقه شان یې وکړل، میلمه شپه تېره کړه، دوی اسې لاس ووهو او میلمه ښکلې خوراک وکړه. سار رسول الله صلی الله علیه وسلم له دواړه روان دي چې ګوري رسول الله مبارک ورته د هغې ځای نه خاندي. ابو طلحه ورته یا رسول الله ولې خاندې؟ وی خاندم به ځکه
چې دا زه څنګه خاندم دقه شان بیګا الله هم خندلی دي. الله ولې خندلی دي؟ الله ستا په حق کې آیات نازل کو چې زما داسې بندگان دي او ستا داسې امتان دي چې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، په ځان باندې سخته تیری بل ورکوي، دا زما نیکان بندگان دي. نو چې الله د چا په مېلمستیا او رسول الله خوشحالي کې دا مېلمتوب څومره لوی مقام دی. نو مېلمه ته سترګې روښانه کې، مېلمه ته تندي روښانه کې، څومره فضیلتونه دي. راشه وره نو انشاءالله کو تا کې لږم عقل وي، تا کې لږم د دین هغه مینه وي، انشاءالله ته به مېلمه ته بیا خوشحالېږي او د خپل وس مطابق په هغه باندې ښه خوراک کې. لومبی حدیث دا وره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، څوک چې ایمان لري په الله باندې او پر ورځ د آخرت باندې نو فلیکرم ضیفه، دی به د مېلمه عزت کوي. ولی اصل رونو ما ته وګورئ، اصل جزا به موږ له د قیامت په ورځ الله راکوي. دا دنیا کې کو تعالی د دې نیکو اعمالو لږه جزا درکړي، دا هېڅ شی نه دی. اصل جزا هغه د آخرت ته، او دا جزا به موږ او تاسو له څوک راکوي؟ جواب راکوي الله به راکوي. نو رسول الله مبارک وی من کان یؤمن بالله، چې څوک د دې خبرې یقین په دې زړه کې ساتي چې د قیامت په ورځ په دې مېلمستیا باندې څومره لوی اجر دی او دا اجر ورکوونکی به د الله ذاتي. نو چې څوک په الله او د قیامت په ورځ باندې ایمان لري نو دی به د مېلمه خامخا ډېر لوی عزت کوي، دی به د مېلمه اکرام خامخا کوي. یاد ساتئ ورونو، د ایمان او د الله د ذات سره خبره یو ځای کړه. کوم سړی چې مېلمه ته روښانه تندي وي، د مېلمه عزت کوي، د مېلمه سره خوش اخلاقي کوي، دا یاد ساتئ چې د په ورځ د قیامت او په الله باندې مکمل یقین او ایمان. دا خو رسول الله مبارک وي. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله مبارک فرمایي چې د دې مال د پاره اول زکات دی. موږ تاسو چې څوک مالداري زکات ورکوي، نو د مال زکات هغه پیسې دي، او د بدن د پاره هم زکات دی. د بدن زکات هغه روزه د قاری صاحب. ٹھیک شو؟ دغه شان چې یو انسان کور جوړ کی کور، نو د دې کور د پاره یو زکات. یو خبره د مخکې یاد ساتئ چې کم مال نه زکات ورکړي شي، دا مال به الله نورم زیاته یو خرابی بینه غرقی بینه. ځکه زکات وی پاکوالی ته، د زکات لغوي معنا د پاکوالی. نو چې ته زکات ورکې دې سره دا نور مال پاک شي. اسا جانا یو کریټ وي او ته پکې ټماټر دی یا امونه دی یا دې وخت کې د کینوانو موسم دی، او ته د دې کینوانو نو د دې مالټو نه سقا مالټو غورځې، نو دا نورې څه شوې؟ پاکې شوې، محفوظه شوې. دغه شان چې د مال نه دې دا خیرې ورکړې، دا نور ستا مال پاتې شو، دا بشرته الله نه ضایع کوي. نو د زکات دا پیدا ده چې دې سره مال نه ضایع کېږي، دې سره مال نه ضایع کېږي. نو رسول الله مبارک وی چې څنګه د مال زکات پیسې دي، د بدن او د وجود زکات هغه روجه ده. روجه دې دا کړه وجود به دې پاکي، وجود به دې بیماریږي نه. دا یاد ساتئ، دا یاد ساتئ چې کوم سړی په اهتمام سره د الله د رضا دپاره روجه نیسي، د وجود به نه خرابېږي. نو دغه شان د کور دپاره هم زکات دی. د کور زکات څه دی؟ سجانه رسول الله مبارک وی چې د خپل کور کې د مېلمه دپاره خاص ځای جوړ کړي، چې زمونږ په پښتو په اصطلاح کې ورته بیټک او اجره وایي. دا د دې کور زکات دی. کور به دې نه خرابېږي، کور نه به دې برکت نه وځي. نو چې سړی کېږي، ما ورته ته وایي چې زمونږ په معاشره کې خلک د مېلمه دپاره ځای جوړ کړي. بعضې خلک وایي مړه مېلمه له پکې څنګه ځای جوړی؟ نه، مېلمه له لومبې ځای جوړوه، وروستو کور به جوړوه. دا ستا د دې کور زکات دی. او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی د مېلمه خیال ساتي، مهمان نوازی کوي، نو دی انسان کې ډېر لوی خیر دی.
کم سړی د مهمان نوازي کوي دکې ډېر لوی خیر دی دا د خیر نه به خالي نه وي دله به الله خیر ورکوي خیر کم سړی او چې چا کې میلمتوب نه وي شومپلک وي دکې به هېڅ خیر نه وي مطلب څه د ده به د ده مال کې خیر وي نه به د ده اولاد کې خیر وي نه به د ده په کور کې خیر وي نو چې څومره کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیال دا بستا د خیر دپاره ذریعه جوړیږي او څلورم نمبر دا وره حضرت جبریل علیه السلام یو ځل رسول الله مبارک ورته وي رسول الله مبارک ته پته دا خبره ښکاره کوله وی الله رب العالمین په قرآن کې ویلي چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا ما ابراهیم علیه السلام خپل دوست جوړ کړی خپل ملګری مې جوړ کړو او خلیل تاسو ته ما ویلو خلیل هغې ملګري ته وایي چې د هغه په زړه کې سیوا د الله نه بله مینه نه وي دې ته خلیل وایي نو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه السلام ته وی دا حضرت جبریل علیه السلام ته رسول الله مبارک وی الله چې دی خلیل الله له دا لقب ورکړی دی او دا خلیل لقب ورکړی دی ولې په څه وجه ورکړی تاسو د الله په ذات یقین کې په روایاتو کې راځي وی الله رب العالمین چې ابراهیم علیه السلام له د خلیل الله دا لقب ورکړی دا د مهمان نوازۍ په وجه ورکړی مهمان نواز و ډېر نو دا مهمان نوازی دا د الله دوست جوړی دوست زړه پراخه ساته مېلمه ته او څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی د مېلمتوب وکړي مېلمستیا وکړي مېلمه سره ښکلې زندګي ښکلې وخت تېر کړي اوس ته هغه آداب ویمه نو الله رب العالمین به دې د جهنم نه څومره لرې کړي دا باقاعده په روایاتو کې راځي وی الله رب العالمین به دې د جهنم نه دومره لرې کړي چې اووه خندقه به لرې کړي او یو خندق د ځمکې نه د اسمانه دا د مېلمه سره مېلمتوب باندې دا د مېلمه په عزت باندې د جهنم نه به د الله رب العالمین دومره لرې کړي او بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ډېر ناشنا حدیث دی وی د مېلمه مېلمتوب کوي مېلمه ځان سره رزق راوړي مېلمه ځان سره خپل رزق راوړي او تا د پاره چې کله د کور نه وځي نو ستا مغفرت وړي ناشنا خبره ده مېلمه چې کله راځي دی خپل رزق راوړي چې کله دې په مېلمه کم خوراک وکړه دا یاد ساته او د الله د رضا دپاره وکړه چې الله او د الله رسول ماته وي چې د مېلمه خیال ساته چې څومره خوراک دې پې کړی دی څومره خوراک بالفرض و تقدیر زه تا ته دا ویمې لکه د 2000 روپو مېلمستیا دې وله وکړه مثال په طور باندې ویمه نو دې خپل رزق ځان سره وړي چې دا 2000 روپۍ دې پې ولګولې نو رسول الله مبارک مقصد دا دی چې تا به دا 2000 روپۍ الله رب العالمین په دقې وخت د غیبونه الله رب العالمین په څه طریقه برابروي یعنې دا د دې هغه نعم البدل بر الله درکړي او چې کله ځي نو ستا مغفرت وړي ستا بخښنه وړي څه مطلب بخښنه وړي چې د په صحیح طریقه مېلمستیا وکړه د الله د رضا دپاره الله رب العالمین ستا ټول ګناهونه معاف کړي دا باقاعده رونو زه خو راته هغه روایات ویمه چې کوم روایات باقاعده راغلي دي د دې په باره کې بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا ډېر خشته ناشنا حدیث دی په دې باندې به م زړه خوشحاله شي او زمون په دې دین په دې کتابونو کې دې ته حدیث مسلسل بالضیافه وایي حدیث مسلسل بالضیافه او هغه داسې چلو چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمزم قجورې او اوبه راواغېشتې او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه مېلمستیا وکړه او بیا یې ورته دا ټول تفصیل بیان کړه زه تا ته اوس هغه تفصیل بیانوم ټول تفصیل یې ورته بیان کړه نو چې هغه دا واورېده نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیا دا حدیث دا کوم چې زه تاسو ته بیانوم با دا حدیث حسن رضی الله تعالی عنہ ته بیانو خو چې څنګه نبی علیہ السلام د هغه مېلمستیا په زمزم اوبو په قجورو باندې کوله نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا چلو
او بیا حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ چې خپل مرګورو ته دا حدیث بیانو نو هغه زمزم قجوري او برا واغشتي او دا حدیث وته بیا وروسته بیان کړ. بیا چې دا غنه پس کم مرګري او هغه دا حدیث کم عالم بیانو هغه قجوري او برا واغشتي اولی پاغیوس کړو بیا وته دا حدیث بیان کړ. حتی تر دې پوري چې زمونږ د کراچۍ یو عالم دی مولانا عبدالرؤف سکروي صاحب دامت برکاتهم دا غنوم دی اوس هم په دارالعلوم کراچۍ کې هغه صدر مدرس دی د احادیثو دا کوم کې چې تقی عثماني صاحب دی د اصلاحي بیانات او دا په دریم جلد کې دا حدیث راوړی دی اگر چې وی دا حدیث د سند په لحاظ باندې ضعیف دی خدا د فضائل په باب کې زمونږ د محدثین استادان موږ ته وایي چې د فضائل په باب کې ضعیف حدیث هم هغه اعتبار لري ضعیف وایي یو فضائل قاری صاحب بل احکامی اوس د لاس د پریکودو دا خو په نص د قرآن ثابت دي خو بعض احکامات داسې چې هغه احادیثو کې راغلي دي نو هغه به بالکل صحیح حدیث چې راویان برابر وي ضعف پکې نه وي نو هغه حدیث قبول وي هغې کې بیا ته ضعیف حدیث نشي راوړی خو فضایل دا دي چې یاره یو فضیلت بیان شوی دی او یو راوي پکې کمزور دی خو فضیلت بیان شوی دی نو دا د فضایلو په باب کې ضعیف حدیث هم قبول وي اعتبار لري شاباس اعتبار لري اگر چې هغه وي دا حدیث ضعیف دی ورته تاسو له ما حواله درکړه حواله د اصلاحي بیانات جلد نمبر 3 مولانا عبدالرؤف سکروي صاحب دا حدیث ناغه وی کله چې ما دا حدیث بیانو نو ما په خپل شاګردانو باندې اول زمزم قجوري او ابوس کړي بیا مې ته دا حدیث بیان کړ ما کوشش کوم خو زمزم قجوري نه وي او زمزم هم نه ما پتا سم دا کول خو ان شاء الله وعده مې در سره چې کله عمره یا حج لدی الله مونږ تاسو ټول بوزي نو دا ارمان بر لبیا راځو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه دی حدیث ته په ځنبا په وګو باندې وګ کې دي ډیر خون بر درکې وی رسول الله مبارک په ما دا قجوري او دا زمزم خلو به راتوي حضرت علی چا چې د یو کس ملمستیا وکړه نو الله با د په عمل نامه کې څومره ثواب ولیکي د یو کس د په عمل نامه کې به الله دومره ثواب ولیکي لکه چې د حضرت آدم علیه السلام ملمستیا وکړه آدم علیه السلام زموږ استاد پلار نیکو پیغمبرو د یو کس د الله د رضا دپاره ملمستیا وکړه ګوره د الله د رضا پکې مقصدي خبره ده نو لکه چې د حضرت آدم علیه السلام ملمستیا وکړه نو بیا ورته رسول الله مبارک وی کو د دوو کسو چا وکړه ملمستیا نو الله رب العالمین به د په عمل نامه کې دا ثواب ولیکي لکه چې د حضرت آدم علیه السلام او د بیبي حوا دواړو ملمستیا وکړه او وی کو د دریو کسانو ملمستیا چا وکړه نو الله رب العالمین به د په عمل نامه کې د دې ثواب ولیکي لکه چې د حضرت جبرائیل او د حضرت میکائیل او د حضرت اسرافیل علیه السلام ملمستیا وکړه د هغه ملمستیا وکړه او وی کو چا د سلورو کسانو ملمستیا وکړه نو د په عمل نامه کې به الله څومره ثواب ولیکي خو چې ګورې د الله رضا مخ دې ورته تریو کړي نه وي د زړه په مینه ملمستیا کې چې د سلورو کسانو د ملمستیا وکړن څومره ثواب ولیکي قاري صاحب ماشاءالله ته خو د قرآن حافظ نورم د قرآن حافظان دي ټول د قرآن شریف تلاوت کوي څو ځلې ختمي او الله دې موږ او تاسو له توفیق هم راکړي خو چې د سلورو کسانو د ملمستیا وکړه نو قرآن نه لکه چې د تورات د انجیل او د زبور او د قرآن د دې سلورو واړو ختم وکړو نو چې د دې د ختم څومره ثواب دی نو د دې سلورو کسانو د ملمستیا د برکته به الله دومره ثواب ستا په عمل نامه کړي د تورات د انجیل تورات کم دی انجیل کم دی زبور کم دی او که زه پیدا دیم که نو په اصل حالت کې خو تا ته نه میلاویږي خو د دې سلورو کسانو د ملمستیا د برکته به الله ستا په عمل نامه کې د دې سلورو کتابونو د تلاوت ثواب ولیکي او کو د پینځو دی وکړه رسول الله مبارک وته وی دا کویر ورو دار دا ګوره صرف د بیان د پاره نه وې ما
ملمه ته مخ روښانه کې، ملمه ته خوشحالیږې، دې کې ستا په عملنامه کې دومره ثوابونه لیکلي کېږي. نو کوئی د 5 کسانو د مېلمستیا وکړه نو دا ووری وی د کائنات د وجود د پیدا کېدو نه راواله تر د قیامت د ورځې پورې، د کائنات د وجود د پیدایش نه تر د قیامت د ورځې پورې یو سړی پیدا شو بالفرض درته وایم، او دې سړي لګیاو 15 واړه وخته مونځ کوي. کله نه د کائنات د وجود نه پیدایش نه تر د قیامت د ورځې پورې یو سړی 15 واړه وخته مونځ کوي. چې یو انسان د 15 کسانو مېلمستیا وکړه نو دقه چې دا د کائنات د وجود نه راواله تر د قیامت د ورځې پورې دا کم سړي 15 مونځونه کوي او د ده څومره ثواب دی د دې 15 د برکته به الله دومره ثواب ستا په عملنامه کې ولیکي. یرونو ګوره دا ډېر لوی ثواب دی، دا ډېر لوی ثواب دی. د کائنات وجود کله پیدا شوی دی او قیامت کله دی، د دې د برکته به الله رب العالمین ستا په عملنامه کې دومره ثواب ولیکي. او قاري صاحب کو د 6 کسانو د مېلمستیا وکړه چرته یو کا ګوري نو الله به څومره ثواب ستا په عملنامه کې ولیکي. رونو دا یاد ساته پخوا به د غلامانو د دې غلامانو د آزادولو به ډېر لوی ثواب و، ډېر لوی ثواب. ځکه دا په قرآن کې نو په حدیث کې دی چا یو غلام د الله د رضا دپاره آزاد کړ لکه څنګه چې هغه دا یو غلام آزاد کړ دقه شان د ده دا سټ د جهنم د اور نه آزاد شو. او بیا د رسول الله مبارک د حدیث مطابق د ټولو نه بهترین غلامان دا به ولد اسماعیل کې چې کوم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې ډېر لوی خاندانو ډېر لوی مقام والو. نو چې د 6 کسانو مېلمستیا دې وکړو علیه السلام وفرمیل چې لکه ستا په عملنامه کې به د ولد اسماعیل د اسماعیل علیه السلام د اولاد چې 6 غلامان وي او دا 6 واړه تا آزاد کړل څومره چې د دې د ازادۍ ثواب دی دومره د دغه 6 مېلمنو د مېلمستیا ثواب به الله ستا په عملنامه کې. او پاتې شو وم نو که د 7 کسانو د مېلمستیا وکړه نو څومره ثواب دی. زما عزتمند ورونو جهنمونه څو دي؟ 7 جهنم دي. 7 نه په 14مه سپاره کې 7 ابواب لكل جزء منهم مقسوم لها 7 ابواب لكل جزء منهم مقسوم. دروازې دي 7 جهنم دي. سریق او حمیم او سعیر او جحیم دا ټول راغلي دي قرآن شریف کې واړه ذکر دي. نو چې د 7 کسانو د مېلمستیا وکړه نو الله رب العالمین د باندې دا 7 واړه جهنم حرام کړه. 7 واړه جهنم دا د 7 کسانو شو او پاتې شو 8. نو جهنمونه 7 دي او جنتونه 8 دي. وی ته وینه وی خدای اته والا جنت ولا ورکی. نو بجلیګر مولوی صاحب دی الله درجات بلند کوي چې دا خان چې وی مل شو خدای اته والا جنت ورکن دا د ظالم بچی دی چې ولګنو موږ به کم ځخاز بیا اته جنت دی او دا 7 جهنم ولې دی او دا 8 جنت ولې دی. قاری صاحب دا وره دا یو ډېر ښکلې نقطه ده. یو د الله قهر دی او بل د الله رحم دی. یو د الله غضب دی او بل د الله کرم دی. نو دا یاد ساته قاری صاحب چې په هر ځای کې الله په خپل غضب باندې خپل رحم اوچت کړی دی. نو د دې د وجې د 7 جهنمو په ځای باندې 8 جنت دي. نو کوم سړي د 8 کسانو مېلمستیا وکړه 8 کسانو الله رب العالمین به فرشتي ته وی چې د 8 کسانو مېلمستیا زما د رضا دپاره کړې ده د جنت 8 واړه دروازې ورته خوله وکړه. 8 واړه جنت چې تاله وي 8 واړه جنت دی الله درکړي نو په دقې به درکړي خو مقصود پکې د الله رضا. او پاتې شو 9. نو د 9 متعلقه علماء کرام فرمایي دا ډېر ناشنا دی.
9 کسانو د میلمستیا وکړه. نو د کائنات د وجود نه راواله تر د قیامت د ورځې پورې الله یو بدعمل انسان پیدا کړ چې هغه د ورځې او د شپې څه کوي؟ ګناهونه کوي. د ورځې او د شپې ګناهونه کوي. نو مولانا محمد عبدالرب سکروي سے په خپل کتاب کې لیکلي، ګوره حواله مې درکړه، دا فضایل ناشنا دي، نو بیا خلک د حوالې تپوس کوي، ځکه حواله راته بیانوم. نو مولانا سے فرمایي چې 9 کسانو متعلق رسول الله مبارک فرمایي چې چا د 9 کسانو د الله د رضا دپاره میلمستیا وکړه نو د کائنات د وجود نه راواله تر د قیامت د ورځې پورې یو کس بدعمله دی او شپه ورځ بدعملي کوي، شپه ورځ بدعملي کوي. د ده چې دا څومره بدعملي ده، د دې په مقابله کې د یو انسان چې څومره نیکې دي، د یو انسان د دې په بدله کې نیکې دی، ولې دا بدې ډېرې وي؟ د دې د وجې خراب خلق ډیر دي او نیکان خلق کم دي. دا الله په قرآن کې وی وقلیل من عبادی الشکور وقلیل من عبادی الصالحون. زما نیکان بندگان نیکان ډیر کم دي، بدان ډیر زیات دي. نو دا د بدې بیان یې ځکه کړی چې دا ډیر دي. نو د دې په مقابله کې چې څومره نیکې دي، د 9 کسانو د میلمستیا د برکته د قیامت ورځې راواله تر د وجود د دنیا نه راواله تر د قیامت د ورځې پورې یو سړي څومره بدې کړي، د دې په مقابله کې به دومره نیکې د په عملنامه کې ولیکي. او دا 10 نمبر وره دا به ډېر خوند درکړي. دا 10 نمبر یې وره چې د 10 کسانو د میلمستیا وکړه. د دې متعلق مولانا صاحب فرمایي وی که یو کس د 10 کسانو میلمستیا وکړه نو د دنیا د وجود نه راواله تر د قیامت د ورځې پورې یو سړي ټول عمر منځونه هم کړي دي، روجې هم نیولي دي، د قرآن تلاوت هم کړی دی، هر کال حج هم کړی دی، زکاتونه هم ورکړي، نیکې هم کړي دي. چې دا څومره نیکې منځونه، روجې، حج، زکاتونه، دومره ثواب به د هغه انسان په عملنامه کې د وجود د دنیا نه راواله تر د قیامته پورې چې چا د 10 کسانو میلمستیا وکړه الله به دومره نیکۍ لیکي. یارونو ګورې دا ډېر ناشنا فضایل دي د میلمتوب، د میلمستیا ناشنا فضایل. خو ګورې دې کې یو مقصود خبره یاده ساتئ چې مقصود پکې د الله رضا وي. چې د الله رضا وي ان شاء الله تعالی دا ټول صاحب. نو دا مې راته د دې پورې وي چې میلمه ته تندي متریو کوه، میلمه ته خوشحالیږه، د میلمه ښکلې عزت کوه. دا به ستا دپاره هم ډېر د پیدې سیزي او دا به د هغه دپاره هم ډېر پیدې سیزي. خورونو میلمتوب والا ته یو څو آداب رسول الله مبارک بیان کړي دي او میزبان ته هم بیان کړي دي. میلمه ته لومبې دا ادب دی چې میلمه کله راځي نو یو خداوی چې د لرې ځای نه راځي نو اطلاع دی کوي، اطلاع دی کوي چې زه در روان یم. پس طریقه باندې اوس موجوده دور د ټکنالوژي دور دی په زر دغه کېږي او خلک تپوس هم کوي. ځکه چې اطلاع وشي نو دا سړی به مخکې نه ځان ته بعضې کورونه داسې وي چې هغه غریبانان وي، هغه وخت کې بیا هېڅ هم نشي کولی. نو یو خو میلمه د اطلاع کوي، بل میلمه چې راځي اوقاتو ته دي ګوري. داسې اوقات چې هغه مصروف نه وي، د مونځ نه وي، د خوب نه وي، د ملاستې نه وي، د آرام نه وي. اوس د غرمې د وړي د غرمې 3 بجې دي او ته راشې وروړه بیا وراشې، نو داسې نه دي پکار، بلکې اوقات پکار دي. دویم نمبر دا دی چې میلمه راځي نو رسول الله مبارک فرمایي چې د میلمه دپاره 3 ورځې دي. یو ورځ یې ښکلې میلمستیا وکړه، جایزه ورته په عربۍ کې ویلې شوې ده، او 2 ورځې بیا د هغه عام چې ته څه دغه کې ټیک ده، او د 3 ورځو نه پس بیا چې ته پې سورې هغه صدقه ده، هغه صدقه ده. یو ورځ یې ښکلې اکرام وکړه. اکرام مطلب تاسو ټول پوهیږئ په دې باندې خلک د میلمه عزت وکړي، د خپل خوراک نه علاوه چې دې کوم تیاری د هغې نه ولې ښه تیار کړي. نو یو دا دغه ده چې 3 ورځې د میلمه دپاره دغه چې لومبۍ ورځ باندې ښکلې دغه او بیا دا 2 ورځې. خیر اوس څوک 3 ورځې نه تېري، هغه ډېر کم وي. اوس خو بس دا به پخوا چې څوک په چا کاره راغلل نو بیا به ورکره ناست شو. نو که 2 ورځ والا ښکلې میلمستیا او 2 ورځې د خپل وس مطابق او په 3مه ورځ بیا چې 4مې ته ایثار و بیا چې ته څه خورې هغه پې خوره. او 3م نمبر دا دی چې میزبان لم دا پکار دی چې راغی او خپل کار یې وکړو نو بیا د کډه نه غورځئ، بیا د غم ځي
بعضې کسان یې ګډې غورځولي وي ناست به وي او چې لږ هم دغه شي نو ورته بیا لګیا وي یاره نن یې دا چلو کو نه ده نو کډ هم ته مو غورځوه نه بس راغې خپل مقصد دی وشو کو هغوی سارولې هغه بیا بېله خبره بیا چې کله کور ته رالې او راغې مېلمه نو په روښانه تندي ورسره میلاوېږه روښانه تندي څه دی خو ته ډېر موچت یې که نه هغه ته ځان لږ ښکته ګڼه خو ته ډېر موچت یې هغه ته ځان ښکته ګڼه پاسه وته اوبه وته دغه کوه ښکلي لوښي کې وته خوراک کېده ښکلي ګیلاس کې وته اوبه راوړه چې د هغه څومره چې هغه دا مایند نه کړي چې یاره زما په راتلو دی خفه دی په روښانه تندي ورسره کښېنه دا نه چې مېلمه راغی او غوسې دې شروع کړې ورشه پټانکي وکړو ډینګرې وکړو پکارې نو د هغه به په خپل وي چې یاره دا خو زما په راتلو باندې خفه دی دی خو جوړې خفه دی نو کښېنه ورسره بیا روټۍ د خپل وس مطابق چې څومره ستا وس کېږي د هغې مطابق ورته ښه دغه وکړه ښه ورته سیس کښېنه او په خپل هم ورسره کښېنه خوراک ورسره په خپل هم کوه کښېنه ورسره او هغې پورې ورسره لګیا اوسه چې تر څو هغه لګیا وي دا نه چې به زر زر دې ځان خلاص کړ نه کښېنه ورسره چې څنګه هغه خوراک کوي او بل ورته ډېر ګورم نوړی شماره ما بعضې کسان نوړی به دې شماري نه ډېر ورته ګورم خبرې داسې شروع کړه چې هغه په دې باندې نه وي پي چې یاره دې زما دا نوړی شماري او دغه ورته دا کې نو ته ورسره روټۍ په قلار قلار خوره چې هغه موړ شي نو بیا ته روټۍ بس کړه چې هغه موړ شي نو ته بیا اخره کې د ټولو نه بس کړه په مزه مزه لګیا اوسه او د خپل وس مطابق یې مېلمستیا کوه نو کوشش کوه چې ښکلې مېلمستیا وکړي دغې وکړي بهترینه مېلمستیا وکړي روټۍ ورته ښکلې کښېږدي او دغه شان ورته دغې او بیا چې کښېني ورسره او کله ځي نو بیا ورسره پاسه داسې ورسره لاړ شه کوڅې پورې ورسره وروځه چې د هغه دا دغه نه کړي چې یاره دې زما په دې راتلو باندې جوړې خپه نه لاړ شه ورسره او چې کله میزبان هم روټۍ خوري نو یو خو به دا چل کوي چې د دې روټۍ والا چې چا پې دا مېلمستیا وکړه د ده دې ښکلي صفت وکړي د ده د روټۍ دې صفت وکړي رسول الله مبارک چې به کله چا مېلمه کړ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه مېلمه کړ بخاري شریف کې حدیث دی او کله یې روټۍ خوړه او دا به وي ډېره ښکلې روټۍ ده ډېره مزېدار روټۍ ده دا خو تاسو ته پته نه کېږي چې دا د چا مېلمه او چا راله روټۍ راوښکلې او د هغه د روټۍ دې صفت وکړه هغه په دې ډېر زیات خوشحالېږي ښکلې روټۍ یې پخ کړې ده ډېره بهترینه وه ډېره مزېداره وه نو د روټۍ صفت وله کوه ښکلې ده دا زما ډېر زیات خوښ و اگر چې څه د تور باټینګړې ده له ولې راوښکینې وایي دا ډېر زما خوښ دی ډېر زیات ښکلي مزېدار و ډېر ښکلې په طریقه پخ شوي دي داسې ورته ووایه خو ته هم د دې نه یارېږې نه چې بیا را باندې تور باټینګل وخوري نه هغه په دې باندې پوهېږي بس دغه وخت کې به دغه موجود و او بیا ورته دعا وکړه کور والی ته یې دعا وکړه ده ته دعا وکړه چې خدای دې ستا په دې مال حال اولاد کې برکت واچوي الله دا روټۍ ډېره کړه ورته دعا وکړه نو په دغې مېلمستیا په طریقه باندې سړی دغه کوي نو دا ډېر لوی ثواب دی ثوابونه هم پکې ډېر دي او پکې برکتونه هم راځي او الله او الله رسول هم پې خوشحالېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي وی احب الطعام الله ته د ټولو نه محبوب ترینه روټۍ کومه یوه ده چې په هغې کې په کثرت سره لاسونه وي یعنې کسان ډېر وي دا الله ته دا ډوډۍ ډېره ښه ده او په آخره کې حسن جانه دا ووره د دریو روټو حساب کتاب نشته بس خبره ختمه نور به موږ نه سوال جواب کېږي درې طعامونه داسې دي چې د حساب کتاب به نه وي او نور چې دا اوبه هم څکو موږ که نه نو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم الله په موږ ډېر نعمتونه راکړي دي خدای راله نور هم راکړي او الله دې راله د شکرې توفیق هم راکړي خو قیامت په ورځ به رانه الله تپوس کوي وجود مې درکړو زما په احکاماتو د عمل ولې نه دی کړی سترګې مې درکړې وې نعمت دی دا دې په غلط ځای کې ولې استعمال کړي دي غوږونه مې درکړي دي دا دې په غلط ځای کې ولې د یو یو شیز به تپوس کېږي او د دې روټۍ او د چای او د دې خوراکونو تپوس په رانه کېږي درې طعام دي چې د دې تپوس په د قیامت په ورځ نه کېږي یو د پېشمني روټۍ چې کوم سړی د پېشمني روټۍ خوري پېشمنمې چې ورته تاسو وایي خدای دغه حالات او دغه روژه دی الله زموږ په زندګو کې بار بار راولي نو د پېشمني خوراک روټۍ تپوس په الله د قیامت په ورځ نه کوي او بل د روژه ماتي د روټۍ تپوس په الله د قیامت په ورځ نه کوي او دریم نمبر چې د الله د رضا دپاره د په میلمه کومه روټۍ خوړه د دې روټۍ به هم تپوس د قیامت په ورځ نه کېږي
دا په تاسو موږ ټولو ته دغه کېږي نو کوشش کوئ ما خو تاسو ته ووي چې دا پیغمبري شی وه د پیغمبري د رسول الله مبارک سنت دی د ابراهیم علیه السلام سنت دی د ابراهیم علیه السلام او دغه شان د ټولو پیغمبرانو نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه څوک چې په الله او د الله په رسول باندې په قیامت په ورځ باندې ایمان لري نو دې د میلمه ډېر عزت کوي د میلمه د ډېر اکرام کوي د دې ثواب د خو ته دلته نه خبر خو د قیامت په ورځ مې راته څومره ثوابونه بیان کړل دا ټول به ستا په عمل نامه کې رالي الله رب العالمین دې موږ او تاسو هر کار د خپل رضا لوی سبب وګرځي دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي